السلام علیکم د ریحان نیوز میډیا قدرمنو لیدونکو ستړي مشئ پام مو راړوم د ریحان نیوز میډیا څخه د نن ورځې تازه وروستۍ او مهمو خبرونو ته بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان په ختیځ ولایت جلال آباد کې د سړک غاړې یوې بمي چاودنې له کبله 2 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. د روغتیا ځایي چارواکي وایي برید د طالبانو په یو روان ګاډي شوی دی. له دې مخکې پلازمینه کابل کې یوې چاودنې 2 کسان ټپیان کړي دي. طالب چارواکو په دې حق لا تر اوسه څه نه دي ویلي او تر اوسه کومې ډلې د دې بریدونو مسؤلیت نه دی منلی، خو په ننګرهار او شاوخوا سیمو کې د داعش وسلواله ډله فعاله ده. داسې باور کیږي چې د طالبانو لاس ته د کابل له ورتلو وروسته دا لومړی ځل دی چې د دې ډلې پر کسانو د سړک غاړې ماین چاودنه کیږي. له دې مخکې له کابل هوایي ډګره د خلکو د ایستلو د عملیاتو په بهیر کې د کابل هوایي ډګر په څنډو کې ځانمرګی برید شوی و چې مسؤلیت یې داعش وسلواله ډلې منلی و. په هغه برید کې 14 امریکایي پوځیان او 170 ملکي کسان وژل شوي وو. د مالیې وزارت وایي ټولو دولتي کارکوونکو ته معاشونه ورکول کیږي. مالیې وزارت په یوه اعلامیه کې ټولو دولتي کارکوونکو ته ډاډ ورکړی چې میاشتنی معاش به یې په منظم ډول ورکول کیږي. د دې وزارت له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې د دولتي کارمندانو د معاشاتو اجرا په پروسه کې چې ځینې تخنیکي ستونزې رامنځته شوې وې د دې وزارت په پوره هڅو سره د له منځه تللو په حال کې دي. د یاد وزارت په خبرپاڼه کې راغلي چې په دې برخه کې د اړوند ادارو سره په جدي ډول د دې مسئلې د ژر حل کېدو په تړاو هڅې روانې دي. نوموړي وزارت ټولو دولتي کارکوونکو ته ډاډ ورکړی چې خپلو دندو ته دې په ورځني ډول حاضر واوسي. طالبانو د ښځو وزارت په امر بالمعروف او نهي عن المنکر باندې بدل کړ. د طالبانو حکومت د ښځو چارو وزارت د دعوت ارشاد او امر بالمعروف او نهي عن المنکر په وزارت بدل کړ. رویټرز اژانس خبر ورکړی چې په کابل کې د ښځو چارو د وزارت پر ودانۍ د دعوت ارشاد او امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت لوحه نصب شوې ده. بل لور ته د طالبانو د پوهنې وزارت په یوه خبرپاڼه کې له هلکانو غوښتي دي چې سر له ننه ښوونځیو ته ولاړ شي. په دې خبرپاڼه کې ښوونځی ته د نجونو د تګ خبره نه ده یاده شوې او دا نه ده څرګنده شوې چې نجونې به کله ښوونځیو ته ځي. د 90 میلادي لسیزې په 2مه نیمایي کې د طالبانو د تیرې واکمنۍ پر مهال نجونو ته د زده کړو اجازه نه وه. طالبانو څه باندې یوه میاشت مخکې کابل ونیو. دوی ویلي دي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي. ملګري ملتونه وایي طالبان د پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. د ملګرو ملتو امنیت شورا په خپل پریکړه لیک کې له طالبانو وغوښتل چې پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. داسې حکومت چې پکې د ښځو بشپړ مساوي او معناداره ګډون خوندي شوی وي او بشري حقونه تر پښو لاندې شوي نه وي. امنیت شورا دا پریکړه لیک پرون په غوڅ اکثریت تصویب کړ او پکې په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي ماموریت یو نامه د 6 نورو میاشتو په موخه تمدید کړه. د امنیت شورا 15 غړیو په دې ډول طالبانو ته دا ښکاره پیغام ورکړ چې د دوی کارونه به له نږدې څاري. او وروستی خبر مو دا چې جنرال مکنزي کابل کې د 10 ملکیانو د وژنې په خاطر بخښنه وغوښته. د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال کینټ مکنزي په کابل کې د 10 ملکیانو د وژنې په خاطر بخښنه وغوښته. جنرال مکنزي بیګا په یو ټلویزیوني پیغام کې تایید کړه چې د امریکا لخوا د اګست په 29مه نیټه په کابل کې په یو برید سره 10 ملکیان وژل شوي. تر 10 پورې ملکیان چې پکې 9 تنه ماشومان هم شامل وو په هغه تراژیک برید کې ووژل شول. سربیره پر دې موږ ته اوس جوته شوه چې دا لرې خبره ده چې موټر او هغه کسان چې وژل شوي له داعش خراسان څانګې سره کوم تړاو ولري یا امریکا ته مستقیم ګواښ پیښ کړی وي. زه د وژل شویو کسانو کورنۍ او دوستانو ته د خپلې ژورې خواخوږۍ مراتب وړاندې کوم. د امریکا لخوا د ډرون یا بې پیلوټ الوتکې په برید سره د یوې کورنۍ د 10 غړي د کابل هوایي ډګر ته نږدې وژل شوي وو. دا هغه ورځې وې چې امریکا له افغانستانه د خلکو په ایستلو بوخته وه او ترڅنګ یې دا ګواښ هم کړی و چې د داعش لخوا د ترهګریزو بریدونو سخت ګواښ موجود دی او د دغو ګواښونو د ځوابولو لپاره په سیمه کې د امریکا پوځیان پوره چمتووالی لري. د ریحان نیوز میډیا قدرمن لیدونکو په دې هیله چې خبرونه به مو راسره اورېدلی وي. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وختونه.